سلامونه وخت مو په خیر ښه راغلاست. هغه پوښتنې چې شوي تر ډېره حده پورې موږ ځوابونه نه دي ورکړي، اما نن سی پوښتنو ته بیا هم ځوابونه ورکوو. تر ټولو مهمه پوښتنه او کومه چې ډېره زیاته مطرح شوې وه یا په دې اړه پوښتنې شوې وې هغه د قبضیت وه چې ولې یو انسان ته قبضیت پیدا کیږي او څنګه کولی شي یو فرد د قبضیت نه ځان وساتي. په دې کې شک نشته چې قبضیت مرګونې ناروغي ده. یعنې کله چې وایم مرګونه کیدای شي ډېرو ملګرو ته دا خبره په یو شکل باندې ساده ښکاره شي یا د خندا وړ اوسي، ځکه ډېری خلک تاسو وینئ چې قبض دي اما ژوند کوي، نو مرګونې څنګه ده؟ مرګونې د دې له امله ده چې د دې خلکو قبضیت به ساده وي. که چېرته یو څوک په شدید قبضیت باندې مبتلا کیږي، د هغه د کلمو زخم پیدا کیدای شي، د هغه د معدې زخم پیدا کیدای شي، د هغه د آماو یا د کلمو لویوالی په دې کلمو باندې فشار واردېدای شي او د دې فشار له امله د اپنډکس ناروغۍ هم پیدا کیدای شي. نو مختلف عوامل او مختلف امراض د قبضیت له امله پیدا کیدای شي. خپله قبضیت ولې پیدا کیږي؟ زموږ د بې احتیاطۍ له امله، مثلا د ډیرو کلکو خوړو د خوراک له امله. یو نفر دی داسې خواړه خوري چې هغه ډیر زیات شخ دي، هغه ډیر زیات کلک دي او دا په معدې کې د دې ټکول یا میده کول سخت دي، او کله چې کلمو ته ځي په کلمو کې د دې جذب سخت دي. نو یو عامل یې د حده ډیرو سختو خوړو ترلاسه کول دي. بل عامل یې نه تحرک دی. مثلا یو ځوان دی دفتر کې ناست دی، ځان ته چې دی برګر راغواړي، دا برګر نوشیجان کوي، نور کلارې ناست دی، جګیږي نه، پورته کیږي نه، کینی نه، خوځیږي نه، ورزش نه کوي، تمرین نه کوي. او کله چې دی ونه خوري، تحرک ونه لري، ورزش ونه کي، تمرین ونه کي، معدې ته فرصت نه برابریږي چې دغه مواد ښه سره وخورئ. معده داسې ده لکه یو بوتل چې تاسو د نیمه اوبو نه ډک کوئ. کله چې خوراک ورځي، دا بوتل چې تاسو خوروئ په همدې شکل معده خورېږي او دا هغه وخت ښه خورېدی شي چې تاسو تحرک ولرئ. او بهرحال د معدې نه چې کله خوراک ځي آما او کلمو ته، د کلمو حرکت هغه وخت ډیري کله چې تاسو ګرځئ، د کلمو حرکت هغه وخت ډیري کله چې تاسو تمرین کوئ. اکثریت هغه موټروانان چې ټکسیوانان دي، دوامداره موټر چلی، د قبضیت ستونزه لري. ولې؟ چون تحرک نشته. اکثریت هغه خلک چې په دفتر کې په ناستې کار کوي قبضیت لري. ولې؟ چون تحرک نشته، حرکت نشته، ورزش نشته، تمرین نشته. بله مسله چې کولی شي تاسو ته قبضیت پیدا کړي، هغه له حده ډیر خوراک ده، له حده ډیر د معدې ډکول دي. کله چې تاسو د حده ډیر خپله معده ډکوئ، نو معده نشي کولی په صحیح شکل دا خوراک ټوټه ټوټه او پارچه پارچه کړي. او کله چې معده په صحیح شکل دا ټوټه او پارچه کوی نشي، دا کلمو ته ځي، نو هغه خوراک چې صحیح ټوټه او پارچه شوی نه دی، کلمې سم نشي جذبولی، چې بالاخره په ټوله کې یوه جدي ستونزه پیدا کیږي او د دې ستونزې حلول بیا ډیر زیات سخت دي. د دې نه وراخوا ځینې نورې اساسي ستونزې هم شته دی، ځینې نور عواملونه هم شته دی چې د هغې له امله تاسو ته قبضیت پیدا کیږي. مثلا له حده ډیر وزن، مثلا د کلمو چینجي، مثلا د کلمو میکروب، مثلا د معدې اچپایلري، مثلا د شپې د خوا نه د حده ډیر خوراک، مثلا د جاولو ژوول. ولې؟ چون د جاولو ژوول په مصنوي شکل ستاسو معدې ته هوا ورلیږي او دغه هوا د اسیدو د تولید لامل کیږي او دا اسید په آماو باندې بد اغیزه کوي. نو په ټوله کې حل لاره څه شی ده د قبضیت دپاره؟ اول کوشش وکړئ نرم خواړه وخورئ، دا باید تر ټولو مهمه خبره اوسي. دوم، کوشش وکړئ کم خواړه وخورئ. هغه حدیث شریف ده، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو خپله معده په 3 برخو وویشئ. یوه حصه یې ورکړئ اوبو ته، یوه حصه یې ورکړئ خوړو ته، یوه حصه یې ورکړئ هوا ته. او جوردن او انډریو ټیټ دوه ډېر مشهور خلک دي، دوی ډېره ښایسته اصطلاح کاروي سره یو ځای. دوی وایي چې انسان ذاتاً حیواني خاصیت لري، ځکه یو حیوان دی چې د عقل خاوند دی. نو دی که پوره موړي سستیږي، که پوره موړي بېغیرتي کیږي. نو تاسو همیشه باید د لوږې احساس وکئ تر څو فعالیت وکئ. یو انسان ګوري چې غریب شو بیا شاعر شي، یو انسان ګوري چې غریب شو بیا فیلسوف شي، یو انسان ګوري ډېر بد مصرفه دی چې غریب شو بیا پوه شي. نو په ټوله کې د پوره خوراک کول پرته د شکه انسان چې دی تنبلۍ، دا اوبسیټي هم تاسو ته پیدا کوي، کوم چې چاغوالی دی. د موضوع نه لرې لاړ نه شو، نرم خواړه به خورئ، د حده ډېر خواړه به نه خورئ. څومره چې کولی شئ مایات واخلئ، مثلا په ورځ کې 8 ګیلاسه اوبه وڅښئ، تمرین وکئ، ورزش وکئ، دا ډېره مهمه خبره ده. ورسره تحرک ولرئ.
اما که د دې ټولو سره نه ښه کیږئ او دغه ټول موارد چې اوس پرې وغږېدم دا تاسو مد نظر نیسئ بیا هم نه ښه کیږئ بیا به ډاکټر ته ځئ ډاکټر ګوري چې ستاسو اساسي ستونزه څه ده. ځینې وخت قبضیت د ډیرو مهمو ناروغیو له امله مثلا یو فرد خدای ناخواسته د معدې یا د آما یا د کلمو سرطان لري، یو نفر د کلمو بندښ لري، دا د دې د خاطره قبض نه دی چې د کلک خواړه خوړلي یا دا تحرک نه لري یا دا ورزش نه لري، کلمې بندې دي ځکه دا قبض دی. نو په داسې شرایطو کې بیا ډاکټر تاسو ته وایي چې کلمې بندې دي، هغه یا د عملیات له لارې یا د درملو له لارې باید اصلاح شي. نو که چېرته دا کارونه کوي قبضیت نه ښه کېږي باید ډاکټر ته لاړ شئ. بله مهمه مسله دا ده چې ځینې وختونه کیدای شي قبضیت د کلمو د ضعیفوالي له امله د ځینو خلکو کلمې ضعیفه دي، دا صحیح حرکت نشي کولی او کله چې کلمې صحیح حرکت نشي کولی تاسو ته یو مشکل پیدا کیږي چې هغه د قبضیت مشکل دی. بیا موږ درمل لرو د پروکینټکس ډرګس په نوم. دا درمل ستاسو د کلمو حرکات په مصنوي شکل تحریکوي. کلمې په اصل کې په دې شکل حرکت کوي، کله چې په دې شکل باندې حرکت کوي مواد ټیله کوي د باندې ځي ته او په عین حالت کې چې داسې حرکت کوي ځان پچک کوي بیرته خوشي کوي، پچک کوي بیرته خوشي کوي. کوم مواد چې د کلمو په منځ کې دي کله چې پچک کېږي د دې شیره راوځي، دا شیره ځي د وینو رګونو ته، کلمې جذبوي د وینو رګونو ته ورکوي او همدغه شیره په انرژي بدلیږي چې تاسو تلای شئ، ګرځېدای شئ، کېناستی شئ، پورته کېدای شئ. اوس فکر وکئ د پورته معدې نه خام مواد راغلي کوم چې هر څومره یې زبېښي شیره نه درکوي نو ته نشي کولی انرژي ترلاسه کړي، یا مواد ښه صحیح جوړ راغلي دي ستا کلمې ضعیفه دي کلکې پې چک کوی نشي چې شیره ترې نه راوباسي. لکه یو نفر چې کالي مینځي چې ښه یې تاو نه کړي د هغې نه چې دا اوبه نه راوځي. نو د معدې دوه کاره ډېر زیات مهم دي، یو په اهتزازي شکل حرکت دی چې دا مواد مخکې طبیعي تر څو لاړ شي د معقد له لارې بهر ووځي، بل د دې په چکول دي چې شیره یې راوباسي د وینې رګونو ته یې ورکړي. او که په دې دواړو کې ستونزه د قبضیت لامل کیږي نو هیله ده چې دغه د قبضیت مسله په ډېره عامه اصطلاح سره یا په ډېر عام شکل سره تاسو ته تشریح شوې اوسي او دغه پوښتنه مو ځواب شوې وي.